جماعتونه به د بلډینګونو په اعتبار سره آباد، خو د هدایت په اعتبار سره به څه وي؟ خالی وي، خالی. او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی علماءهم شر من تحت ادیم السماء. د دې خلکو علما چې دي کنه، د دغه زمانې د خلکو علما چې دي دا د مخ د ځمکې په مخ د ځمکه او د اسمان د لاندې به بدترین خلک. د داسې زمانې خلکو چې کوم علما دي هغه د اسمان د لاندې او په مخ د ځمکه بدترین خلک پوي. ولې؟ ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي تخرج الفتنه وفيهم تعود. د دې علماو نه به فتنې روزي او په دوی کې به ننوځي. علما به داسې خلک وي چې د خپل مقاصدو دپاره، د خپل دنیوي ژوند دپاره به په خلکو کې تفریقي پیدا کوي، ډلهبازۍ به پیدا کوي. هلکه تا مونځ داسې وکړو ستا دا نه کېږي، مونځ داسې کوه دا کېږي. په خلکو کې به ډلهبازۍ پیدا کوي، تفریقی به پیدا کوي د خپل مقاصدو دپاره. جاهلان خلک به د دې خلکو علما شي. نو یو په دې کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلیو چې لا یبقى من الاسلام الا اسمه. د اسلام به صرف او صرف څه پاتې شي؟ نوم به پاتې شي. صرف د نوم مسلمانی به شي. په حقیقت کې چې ګوري دی به د کافرو نه ور وخت چې عمل ته دن نه وګوري، چې عمل ته دن نه وګوري، عمل به د کافر نه هم بدتري. خو صرف ځان ته به په کارت کې څه لیکي؟ مسلمان لیکي. نو غرض می دا کو چې یو خبره پدې کې څه ده چې مونږ می مطلب دا چې ځان ته به وي مسلمان او مونږ به نه کوي. نورونو یو خدا ده چې د فرض مونږ معاف کېده خو نشته. فرض مونږ خو چې ځان ته مسلمان وي نو دی به فرض مونږ کوي، چې ځان ته مسلمان وي دی به څه کوي؟ فرض مونږ به کوي. فرض مونږ پرې خود سره شته دی نه، خو د مسلمان چې دی به د نوافل هم خیال ساتي. ګوره یاد دا خبره یاد وساتئ، مسلمان به د نوافل خیال هم ساتي. دی به د شپې پاسي تهجد به ډېر زیات څه کوي؟ پابندي کوي. دې وجه نه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی رحم الله رجلا، الله تبارک وتعالی دې په هغې سړي باندې رحم وکړي. الله تبارک وتعالی دې په هغې سړي باندې څه وکړي؟ رحم وکړي چې دی د شپې پاسي نو په خپله باندې د الله عبادت وکړي. الله دې په رحم وکړي، د شپې پاسېدو نو په خپله ځان نه عبادت وکړو. نو وایقظ امرأته، نو دی خپله ښځه هم پاسوي. ګوره حدیث مبارک ته ګوره، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی، حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی وی الله دې په هغې سړي باندې رحم وکړي چې دی د شپې پاسي وایقظت امرأته، او خپله ښځه هم د ځان سره پاسي. خپله ښځه هم د ځان سره څه کوي؟ پاسي. دی ورته وایي دا د تهجدو ټایم دی، پاسه زه به هم تهجد وکړم او ته هم تهجد وکړه. نو حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي فإن ابت، کو دې ښځې څه وکړو؟ انکار وکړو. بعضې ټایم کې ولې خوب ورځي که نه، ته وایي پاسه، وایي پاسم پرېږده وروسته به پاسم. فإن ابت صرف هغه ډډه بدله کړي، پاسم ورکړه، صبر وکړه. نو تا ته پته ولګېده چې دا پاسي نه، هسې بهانه وکړه چې پاسمه، دا پاسي نه. نو حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وایي نزح فی وجهها الماء، په دې مخ ورته اوبه وچانګه. ښځې ته دې وایي پاسه تهجد وکړه. نو فإن ابت، کو هغې انکار وکړو چې زه نشم پاسېدی، ستړې یم وروسته وپاسمه، نو نبی علیه السلام فرمایي د خوب د تختولو دپاره ورته په دې مخ باندې څه وچانګه؟ اوبه وچانګه، چې په دې مخ دې ورته یخې اوبه وویشته چې نیغه به راپاسي. چې راپاسېده اوس خو پاسېدلې، اوس خو پاسه که نه تهجد وکړه، بس تهجد وکړه که نه. نو نبی علیه السلام فرمایي کوم سړی چې په خپله پاسي، خپله ښځه تهجد له پاسي، الله دې به د رحم وکړي، الله دې به د څه وکړي؟ نبی علیہ السلام ورته دعا کړې ده. او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی الله دې په هغې ښځه باندې رحم وکړي چې دا د شپې پاسي نو خپل خاوند هم ویښ کړي، خپل خاوند څه کړي؟ ویښ کړي. خاوند ته وایي پاسه. اکثر ښځې پاسي خو سړي نه پاسي، اکثر ښځې تهجد ته پاسي خو سړي نه پاسي. نو چې ښځه تهجد ته پاسېده نو وایقظت زوجها، دا د خپل خاوند ویښ کړي چې پاسه سړیه مونځ وکړه، د تهجدو ټایم دی. نو حدیث مبارک کې راځي فإن ابا، کو د څه وکړو؟ انکار یې وکړو، زه ستړی یم، زه نشم پاسېدی، زما ډډې نه لګي.
ورستو به پاسما. نو حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي په دې مخ دې دا ښځه د خاوند توبه وچانګي غسلخانې ته دې لاړه شي خو په جام کې دې اوبه راوړي او په دې مخ دې ورته اوبه واچي نو دې په غوسه کې راپاسې نیغ به کړي دا څه کوي نو دا دې په خندا شي مړه وای پاسېدلی اوس پاسه نفل وکړه را پاسېدل اوس بیا څه شي نه پرېوځي د تهجدو ټایم دی. نو نبی علیہ السلام فرمایي وایي په داسې سړي دی الله رحم وکړي چې خپله ښځه تهجدو ته پاسوي او په داسې ښځه دی الله رحم وکړي چې خپل خاوند تهجدو ته پاسوي. نو په نیکو کارونو کې به د یو بل سره امداد کوئ تعاون کوئ ځکه الله تبارک وتعالی فرمایي یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا ځان د اور د جهنم نه بچ کا خپل کور والم د اور د جهنم نه څه کا بچ کا. دا ډېره ښکلې طریقه ده ښکلې طریقه ده. نو چې تهجد له پاسې نو خپل کور والا ځان سره تهجد له پاسه وه او په دغه ټایم کې انسان الله تبارک وتعالی ته ډېر زیات نږدې وي. د الله او د بنده په منځ کې په دغه ټایم کې څه نه وي بالکل فردي نه وي بالکل فردي نه وي. حدیث مبارک کې راځي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه تپوس شو وی د الله پاک پیغمبر الله کوم دعا ډېره زر قبلوي الله کوم دعا ډېره زر قبلوي او په کوم وخت کې ډېره زر قبلوي چې موږ په هغه ټایم کې د الله نه دعاګانې وغواړو. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفرمایل جوف اللیل الاخر د شپې اخیری حصہ د شپې اخیری حصہ د تهجد ټایم چې دی په دې کې الله د انسان دعاګانې ډېرې زیاتې قبلوي الله دې بنده ته ډېر زیات نږدې وي. حدیث مبارک کې راځي وایي الله تبارک وتعالی اسمان د دنیا ته راکوزیږي څنګه چې د هغه د شان سره ښایي څنګه چې د هغه د شان سره ښایي. او بل نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ودبر الصلاة المکتوبات د فرض منځونو نه وروسته دعا کول د فرض منځونو نه وروسته دعا کول. نو د تهجد په ټایم کې دعا وغوښتل د فرض منځونو نه وروسته دعا وغوښتل د الله ډېره زیاته قبلوي. نو اکثر اوقاتو کې خو چې موږ فرض منځ وکړو چې دعا ته ایثار شو ته به چې خدای پاکه بار څه چل دی دعا ته څوک ایثارېږي نه منډه وخي. طریقه دا ده د فرض منځ نه چې وروستو پسې سنت شته دی نو بیا خیر د سنتو نه ځان له وروستو ډېره دعا وغواړه خو چې سنت پسې نشته لکه د مازدیګر منځ شو ٹھیک شو نو د فرض منځ نه وروسته ځان له ډېرې دعاګانې وغواړه الله د فرض منځ نه وروسته دعاګانې قبلوي. ستا به په یو 15 منټه لګي که نه 15 منټه کې بار ته هېڅ دنیا ورانولی آبادولی نه شي خو د الله نه پکې څه وغواړه دعاګانې وغواړه. نو د فرض منځ نه وروسته دعاګانې ډېرې وغواړه الله یې قبلوي. الله تبارک وتعالی دې د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.